کې د کډوالۍ د چارو ریاست د بهرنیانو معلوماتي مرکز په ژبو کې پښتو ژبه هم اضافه شوه. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د کډوالۍ د چارو ریاست د بهرنیانو د معلوماتي مرکز په میاشت 150 په ژبو کې پښتو ژبه هم اضافه کړه. د ترکیې د کډوالۍ د چارو ریاست د خپل رسمي ټویټر پاڼې له لارې په کره څرګندونو کې ویلي دي چې د پښتو ژبه هم د دوی د بهرنیانو لپاره د معلوماتي مرکز په ژبو کې اضافه کړې شوه. په دې ډول د دې مرکز ژبو شمېر 30 شو. د ترکیې د کډوالۍ د چارو ریاست د بهرنیانو معلوماتي مرکز چې په ترکي، انګلیسي، عربي، روسي، آلباني او فارسي ژبو بهرنیانو ته خدمات وړاندې کول اوس په پښتو ژبه هم وړاندې کوي. په څرګندونو کې راغلي دي چې بهرنیانو د ویزې اقامت، کډوالۍ، د نړیوال حق، لنډمهاله کډوالۍ حق او په ټولو هغه مسایلو چې د کډوالۍ د چارو ریاست پورې مربوط وي کولای شي چې د بهرنیانو معلوماتي مرکز په معیاري 150 نه په نوموړي 28 ژبو معلومات ترلاسه کړي. دا مرکز د وړاندیزونو او شکایتونو د اورېدو سربیره د مرستې غوښتنې، د انسان تجارت، د قربانیانو او کډوالۍ د قاچاق اړوند د راپور ترلاسه کولو او مرستندویه مرکز په توګه فعالیت کوي. د کډوالۍ د چارو ریاست د بهرنیانو د معلوماتي مرکز سره د انطالیا ولایت نه د ټینګ شوي په پښتو ژبه د لومړني تماس غږ هم خپور کړی دی.